شیرونو قدرمنو پروګرام دی وطن ټایمز یم محمد علي جوهر ما سره نن په پروګرام کې سنم ناسته ده هغې سره هم خبرې اترې څنګه روانې دي که چېرې تاسو موږ سره رابطه کوئ 8881 دا د اس ام اس لپاره زموږ لیکه ده RWT به تاسو ولیکئ لومبی بیا به لږ چند سپیس ورکړئ بیا به خپل نوم بیا خپل علاقه بیا لږ چند سپیس او بیا خپل میسج خپل پیغام تاسو موږ ته راکولی شئ که چېرې تاسو موږ سره ډایرکټ خبرې اترې کول غواړئ زموږ ټلیفون په لیکه باندې 0314 9911 908 دا زموږ نمبر دی 0314 9911 908 0314 9911 908 په دې باندې تاسو موږ سره کولی شئ خبرې اترې قدرمنو یو خبره تاسو سره شریکوم سنم یو خبرې شریکوم تاسو سره موږ سوشل ورک هم په دې کې خبرې اترې کوو او بیا سپیشلي زموږ چې کوم دا کوم سوشل میډیا ده د دې نه موږ ډېرې زیاتې فایدې اخیستی شو خو که چېرې موږ دا پوزیټیو استعمال کړو مثبت استعمال دې وکړو یو خبر تاسو سره شریکوم ډېر مشهور خبره نن سبا روانه ده تاسو خیال کړي دا تاسو په کې دي چې ذهن کې تاسو خبر راغلی یا تاسو د نظر نه تیر شوي دا واقعه د ستمبر کې پرې مومندو کې یو واقعه شوې وه د ماربل ماینز چې کوم دی په هغې کې یو حادثه شوې وه په هغې کې بلا تکلیف ملګرو ته میلاو شوی خو هغې کې یو هلک سمیع الله د هغه نوم هغه شهید شوی و هغه د اتو خویندو واحد ورور او د خپل مور پلار واحد کفیل و چې دغه واقعه کله وشوه په دغه ورځو کې بیا د چیف منسټر زموږ چې کوم دی هغه هلته کې لاړو او هغه هلته معاینه وکړه ځای ځای کې وکړو بیا په هغه ټایم باندې هغه د هغې د پلار دپاره والد صاحب دپاره د 500,000 روپو اعلان وکړو چې دې له به هر میاشت 500,000 روپۍ ورکولی شي بیا تاسو پته چې سرکاري کاتیا خو دغه شان دي پلار غریب به ته راته یو پله ځه بل پله ځه یو سره کله یې سره خبرې کوله کله بل سره خبرې کوله مختلف چې کوم دغې خبره روانه وه تقریبا 2 میاشتې وشوې او خبره تر اوسه پورې ځنډېده دې دوران کې زموږ ملګري دي د سوشل میډیا خبره کومه خبره دې له راولمه چې په دې سوشل میډیا کې تاسو ګورئ په دې پیجونو کې اکثر په دې کې ډېر ښه خبرونه موږ ته مخې ته راځي ډېر ښه معلومات مخې ته راځي بالکل یو خو پبجي دی چې هغه ځان له مسله ده عام سوشل میډیا ده خو ډېره غټه مسله ده دغه شان که موږ وګورو داسې نور مسلې پکې ګنج شته زه خبره کوم د نیوز په حواله باندې PNN زمونږ یو اداره داسې ملګري دي چې داسې درمي راغونډ شوي دي هغوی یو خپل پیج جوړ کړی دی پښتونخوا نیوز نیټورک دا یو سیسټم دی نو په هغې باندې هغې هغه خبر دوباره وچلو چېرې دغه شان ګوره دا خبره شوې وه او دا هلک شهید شوی و اعلان هم کړی و او داسې میلاو نه شو نو چې خبر هغې څومره بوسټ کړو خبرې وچلو په دغه دوران کې چیف منسټر ته خبر ورسېدو هغې فوري طور په هغې باندې اکشن واخیستو دغه سوشل میډیا په دغه یو خبر باندې چې PNN کوم پښتونخوا نیوز نیټورک هغه خور کړی هغه په اکشن واخیستو هلته کې چې ټلیفون وکړو مقامي چې انتظامیه د هغې ته چې تاسو فوري طور باندې هغه له 500,000 روپو چیک ورکړئ هغې والد صاحب له هغه کسان لړل او هغې کور کې ورته 500,000 روپو چیک ورکړو او بیا ورسره دا لیکل باقاعده وکړل اوس به هره میاشت تاسو ته باقاعده 500,000 روپۍ دا میلاویږي اوس تاسو وګورئ څومره وړه خبره وه یعنې وړوکې خبر و هغه خبر غټ و مسله ډېره غټه وه د وړوکې خبر نه دومره مسله حل شو بالکل لکه سوشل میډیا چې موږ وګورو کنه اکثر موږ وایو سوشل میډیا دا سوشل میډیا هغه شان دی هغه موږ دې له ډېره زیاته توجه نه ورکو اکثر سوشل میډیا ما ډېر خلک جوهر صاحب څنګه چې تاسو خبره وکړله همداسې ټیمونه ما لیدلي دي چې هغوی لګیا وي د دې غریبانانو خلکو دپاره ګرځي کور په کور باندې اکثر کیمرې یې لګولې وي چې د دوی څه وشي خو موږ خلک هغې ته توجه نه ورکو تاسو خبره کوئ څه ګورو چې موږ سره په کال باندې وکړو جی السلام علیکم السلام علیکم طالبان چې هغه لاین ډراپ شو پته ونه لګېده موږ ته پې کال راغلی و خو پته ونه لګېده چې څنګه چل ګورو ښه تاسو خبره کوله سوشل میډیا که نه موږ دې باندې خبر روانه جی جوهر صاحب زه وایم چې څومره همداسې پیجز وي که نه کوم چې د نیوز حوالې سره وي او په هغې باندې موږ له داسې قسم له پیج اول خو لایک کول پکار چې کوم معلومات دي کوم خبرونه بالکل چې موږ باندې معلومات او بیا موږ ته پته ولګي چې دا زموږ د کلي علاقې د کس پیج دی نو ګورئ په دې باندې دومره لویه مسله چې د 2-3 کالو مسله نه حل کېدله په داسې باندې تقریبا 2 میاشتو خبره ښه جی دا ستمبر کې 13 ستمبر کې واقع شوی وه چې نه حل کېدله نه حل کېدله او سوشل میډیا باندې په یو خبر باندې په یو دغه باندې نو داسې قسم له پیج زه وایم لایک کول پکار دی چې موږ په یو د خپل علاقې د حالاتو نه هم خبرېږو بالکل زموږ په علاقه کې څه وشو څه ونه شو نو زه خو هم دې پروګرام کې موږ خراج تحسین پیش کوو د PNN ټیم چې کوم دی د پښتونخوا نیوز نیټورک د هغې ټیم ته موږ خراج تحسین پیش کوو د هغې دومره لویه کارنامه هغوی وکړله او زما دا یقین دی چې څنګه موږ د هغې حوصله افزایي کړو څنګه چې موږ کله یو ښه کار وکړو موږ یو مشر یا یو پوهه کس موږ په لا باندې وټاکو چې تاسو راکار ښکلی وکړو نو هغې دا نه چې کنې موږ وایو چې مخامخ هغه صفت وکړو صفت خبره نه ده دې سره د هغه حوصله زیاته شي نو که چېرې زموږ دا پروګرام څوک اوري او هغې بیا د پښتونخوا نیوز نیټورک چې کوم ټیم دی
هغه یقینا چې ډیرو په دې باندې ما بیا تاسو کتلی وي ما خو ډیر زیاتو کوته باغې باندې بلا خلکو په کمنټس کړي باغې باندې جی د کم ځای نه چې د پښتونخوا نیوز نتورک دومره غټه کارنامه ردی په وجه باندې شنو خو په هغه وکړه دی یو باندې شو زما د یقین دی چې پینن به هم دغه شان خپل کارکړدګي دغه شان جاری وساتي